دوه ډیر زیات مهم خبرونه. امریکا ته تلونکي کسان د څنګه خپل بیکونه تیار کړي او نوي ډهلي افغان فارغ شویو محصلینو ته کوم ښه زیری ورکړی دی. دا دوه مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ. د امریکا کانګرس 82 غړو په یو لیک کې د دې هیواد له ولسمشر جو بایډن غوښتي دي چې له افغانستان څخه د تخلیه بهیر د چټک کړي. د کانګرس دغه 82 غړو چې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو استازي پکې دي له بایډن غوښتي دي چې تیرو شلو کلونو کې هغه افغانانو چې امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام چټک کړي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په 3 هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي دوی په ډیر سخت حالت کې له افغانستان خپل همکاران ویستلي دي. بلخوا دوهم خبر هم له ډهلي دا دی چې په هند کې د افغان سفارت مسؤلین وایي دغه هیواد تازه فارغ شوي او افغان نظامي محصلینو ته د زده کړو زمینه برابروي. یاد سفارت ویلي د هند حکومت په خپل تازه ګام کې د هغه 80 تنو افغان نظامي محصلینو لپاره 12 میاشتنې د انګلیسي ژبې زده کړو بهیر شروع کوي چې کوم د یو لړ تهدیداتو او بې سرنوشتۍ له امله افغانستان ته نشي تللی. سفارت زیاته کړې چې هند دغه پخوانیو افغان نظامي محصلینو ته د اوسېدو ځای او یو اندازه معاش ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر حکومت له لوري د زده کړو لپاره 80 پخواني افغان نظامي محصلین هند ته لیږدول شوي وو چې تر فراغت او افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته په هند کې د نامعلوم برخلیک سره مخ وو. دغو افغان محصلینو تر دې مخکې په هغه هیواد کې د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه شکایتونه کړي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وي او سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. زموږ ویډیوګانې لایک کوئ، نظریات مو په کومنټ کې شریکوئ او له موږ سره مو همکارۍ مه هیروئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.